अस्सलाम वालेकुम मशरानो कशरानो तबलीग به هم کوو اشغار به هم ویو حقیقت به هم پخو واز نصیحت به هم کوو او کله کله به پند هم وایو ځکه چې دا سه نظام چلیږي نه د دنیا شاد او آباد مو غواړم ملګرو زمونږ تاسو کا تاسو سوچ وکړئ پښتنه کې پښتون کوم کام کې دا یو علت دی چې یعنی دا مې تر زوی دی دا مې ترور زوی دی دا مې پلار دی دا مې ورور دی ها سعیدو چې غیرت پښتو په خپل ځی باندې خوان کوي خو کچیر تا د خدای په لار باندې سیخ نه وي د ستا پلار او د ستا ورور یا د ستا ترز یا د ستا ترون د ستا کلیوال د ستا د ګوند د ستا د محلې د ستا د کالو سړی مشر او کچیر د الله په لار درست نه وي او تا په د پسې ملاتړ وکړو نو د تا نه به په قیامت کې اول پوښتنه کیږي ولې چې د شرف فساد تا جوړ کړی دی تا ډېر ویاړ پې کوم بیا مقصد مې دا دی چې لږ د سړی سوچ و فکر کو نن سبا چې دا ټولې فتنې واریږي دا زمونږ تاسو ټول په ناروا یو والا د مونږ تاسو ته نیک نصیحت وکړي مننه ډېر مو نه ځوروم ډېر مو نه تخیروم ولې چې نصیحت په هر چا بد لګي نصیحت تریخ دی او اول د الله د ماته نصیحت وکړي بیا د نور عالم ته وکړي مننه ملګرو اشغار طرف پخوم دغه رباعي انشاءالله چې خوښه مو شي کله را چې شي پوښتنې وار د چا کله را چې شي پوښتنې وار د چا خلاص به نه کړي څوک ادې او خپل بابا خلاص به نه کړي څوک ادې او څوک بابا یو د بل په غم کې ځان به شریک نه کړي هر سړی جدا جدا پارېږي نفسي نفسي سیرې وکړي یو د بل په غم کې ځان به شریک نه کړي د خپل نفس نری بکړي هر څوک جدا د خپل نفس نری بکړي هر څوک جدا خپل عمل ته که څوک وګوري دنیا کې خپل عمل ته که څوک وګوري دنیا کې چاته نه بشي کتلی په دنیا چاته نه بشي کتلی په دنیا په شرمونو شرمول دي ټوکې نه دي په شرمونو شرمول دي ټوکې نه دي د کردار مسلمه کله نه دی ستا دا کردار پښتونه کله نه دی ستا دا به داسې سخته ورځ وي خدای دې خیر کړي دا به داسې سخته ورځ وي خدای دې خیر کړي هر څوک بلا خپل ځان شرم حیا کړي هر څوک بلا خپل ځان شرم حیا و مخلوق ته دعا غواړه په جار ژاړه و مخلوق ته دعا غواړه په جار ژاړه ابراهیم چې الله کړي تا پیدا ابراهیم چې الله کړي ته پیدا و مخلوق ته دعا غواړه په جار ژاړه ابراهیم چې الله کړي ته پیدا ابراهیم چې الله کړي ته پیدا ټول مسلمان ورونو کوشش کوئ د لمانځونو او درسونو تبلیغ هم کوئ تبلیغ ښه کار ده او ډېره دنیا ګوډ ړندۍ هم کولی شي مزدوري هم کولی شي او لمانځونو او درسونو کوشش کوي دا دنیا فانی ده تېرېږي او زه نور مخکې وړاندې نه ځم او زموږ په دعا کې یاد لرم ما هم په دعا کې یاد لرئ مننه ملګرو سلامونه